وطن عنبر لري د مشکو خوشبوئی لري زر لري غمی لري زر لري غمی لري خاورې رانجه کړي لعلونه. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د سرپل ولایت هغه ولایت چې له تاریخي او جغرافیایي اړخه یو له مهمو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د غرنیو سیمو پراخو درو او طبیعي زیرمو په درلودو سره له اقتصادي پلوه هم د ځمکې لاندې د بډایه منرالونو سرچینې لري چې د هیواد په صنعتي پرمختګ کې مهم رول لوبوي. په سرپل ولایت کې د بلخاب ولسوالۍ چې له طبیعي سرچینو په ځانګړي ډول د ډبرو سکارو کانونو له کبله مشهوره ده. دغه ولسوالي له لویدیځ، ختیځ، شمال او جنوب څخه د غرونو له اوږدو سلسلو سره تړلې چې جغرافیایي سرحدونه یې د سمنګان، بلخ او سرپل ولایتونو له ولسوالیو سره ګډ دي. د بلخاب د ډبرو سکارو کانونه له ګلورز، ګواخ، تلاشي خان او تګاب تخت له مهمو سیمو څخه جوړ شوي دي. د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو سکرو د کاني ظواهرو د اکتشاف او کانکیندنې پروژه د اسلامي امارت د کابینې د 1400 کال د سلواغي میاشتې د 4 نیټې په پریکړه لیک کې د قانونو او پټرولیم وزارت سره د تړون له مخې ملي پراختیا شرکت ته وسپارل شوه. ملي پراختیا شرکت چې په تخنیکی او عملیاتي برخه کې یو له معتبرو او متخصصو ادارو څخه شمیرل کیږي، د بلخاب د سکرو قانونو رسمي مدیریت د 1401 کال په کب میاشت کې په خپل لاس کې واخیست. د دغه تړون له مخې ملي پراختیا شرکت ژمن دی چې د یاد کان د ډبرو سکرو زیرمو په برخه کې د کان کیندنې معیاري کولو، د تخنیکی اصولو، ټولنیزو او چاپیریال ساتنې چوکاټونو په پام کې نیولو سره کړنې ترسره کړي. د ملي پراختیا شرکت موخه د کانونو د استخراج عصري کول، د ملي پانګې خوندي کول او د خپل سري کیندنو مخنیوی دی چې اوس د یاد شرکت لخوا د کان استخراج چارې د عصري او مسلکي معیارونو سره سم پر مخ وړل کیږي. وطن عنبر لري د مشکو خوشبوئی لري زر لري غمی لري زر لري غمی لري خاورې رانجه کړي لعلونه قیمتي لري زر لري غمی لري زر لري غمی لري. اوزار عیار ساختیم که هر صف ما مطابق با معیارات تعریف شده بین‌المللی الحمدلله استخراج و فعالیت معدنکاری صورت میگیره. و از لحاظ فیزیکی به دو صورت زغال کریستالی و زغال پودری ما عرضه میکنیم که زغال‌های پودریش بیشتر بخش استخراج روباز ما تعلق میگیره. خوشبختانه تمام نیروی بشری که در حوزه معدن زغال سنگ بلخاب مشغول فعالیت‌های معدنکاری میباشند، مکمل شامل انجینرها، تکنیکرها، کارگرای معدنچی عادی و مدیرای اداری هم افغان ها هستند که تحت نظر ریاست بلخاب و تحت چتر انکشاف ملی اینا استخدام و مدیریت میشه. از آغاز فعالیت های معدنکاری در حوزه معدن زغال سنگ بلخاب همکاری های همه‌جانبه مردم شریف این ولسوالی با ما ادامه داشته که بعد از این هم انشالله تمام امورات با هماهنگی مردم شریف بلخاب به پیش میره و در قسمت اشتغال زایی مردم ولسوالی بلخاب در اولویت کار ما قرار دارند. ملي پراختیا شرکت ته د بلخاب سکرو قانونو له سپارل کېدو وروسته د یادو قانونو په سیمه کې چې له دې وړاندې هیڅ اداري فعالیتونه نه وو، دغه شرکت د لومړي ځل لپاره د اداري دفترونو یو کمپلیکس جوړ کړ. په دې کمپلیکس کې د قانونو د مدیریت، انجینرۍ، اداري، حمایوي، تدارکاتو او ګڼو نورو برخو لپاره جلا دفتري څانګې ځانګړې شوې ترڅو کارونه د یو واحد چتر لاندې راشي او ورځني فعالیتونه په یو مناسب چاپیریال کې ترسره شي. د بلخاب د سکرو قانونو ته د تګ لارې له دې وړاندې ډېرې خرابې وې. دا غرنی او واورین مسیر یوازې د اسونو او وړو موټرو لپاره مناسب وو او د ژمي په موسم کې به د واورو او خټو له امله خلک له ستونزو سره مخ وو. د ماشینونو، سکارو او کاریګرو انتقال یو لوی ستونزمن کار وو او د همدې لپاره د قانونو اقتصادي ګټه هم تر ډېره محدوده پاتې وه. خو د ملي پراختیا شرکت تر مدیریت لاندې د سړکونو بنسټیز ترمیم او د پراختیا چارې ترسره شوې. د قانونو اصلي لار لسګونه کیلومتره ورغول شوه چې د دې بدلون په پایله کې د ماشینونو او لویو موټرو تګ راتګ هوسا شوی او د سیمې خلک هم له ستونزو څخه خلاص شوي. د موټر چلونکو په وینا تر دې وړاندې ورته په دې لار تګ راتګ خورا ستونزمن وو، خو اوس ورته په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوي. دا ولس آرام د شفقت تر سوري لاندې دی،
دا ولس خوشحال دی د رحمت تر سوري لاندې دی دا ولس آرام د شفقت تر سوري لاندې دی دا ولس خوشحال دی برای ما خیلی سهولت شده خیلی خوب شده رو دوشان روز یک شان روز انداخته اما تلخورایش کم است هم زحمتش کم است دیگه خداوند قوت بتینه که زیادتر برای ملت کمک کنه خدمت کنه انشالله جایش هم جنت است دینه مخکې دا سړک نه و بس مړه ورځو خبرې ساعتونو خبرې نه وي د ورځو خبرې وي اوس د ساعتونو خبرې دي د لومړني اکتشاف په وخت کې ځایي خلکو په غیر معیاري ډول د ډبرو سکاره له ځمکې څخه راایستلي وو دوی له خپلو تجربو او دودیزو طریقو کار اخیستی وو چې دا کار د کانونو د زیرمو د تخریب سبب شوی وو او د استخراج بهیر غیر منظم او کم اغیزمن کړی وو له همدې امله د ملي پراختیا شرکت اړتیا ولیده چې د پخواني اکتشاف سیمې د تخنیکي او مسلکي معیارونو له مخې منظمې کړي د کان استخراج په عصري او معیاري ډول پیل کړي ترڅو د ډبرو سکارو د زیرمو ساتنه وشي او د اقتصادي ګټو لاسته راوړنه په منظمه توګه ترسره شي ملي پراختیا شرکت د بلخاب د سکرو کان د اکتشاف او سپړنو کې د ځانګړو برمو په مرسته د سپړنو له عصري طریقو کار واخیست د دې کار موخه د سکرو د زیرمو مسلکي او کره سپړنه ده د برمې په وسیله د سکارو د زیرمو ژورتیا ضخامت او کیفیت کره معلومیږي چې د اوږدمهاله استخراج او پلان جوړونې لپاره حیاتي ارزښت لري رما چې فغیش کې عمارت اسلامي لري زر لري غمی لري زر لري غمی لري دا وطن عنبر لري د مشکو خوشبوئی لري زر لري غمی لري زر لري غمی لري خاورې رانجه کړي لعلونه قیمتي لري زر لري غمی لري دا وطن عنبر لري د مشکو خوشبوئی لري زر لري غمی لري زر لري غمی لري خاورې رانجه کړي لعلونه ټول مهم مقصد دغه داسې هلته جیولوجیکل میپینګ کوو او دوم چې دا دغلته د کول کوم ریزروز دي یعنی کول کوم زغال کوم زغامت دي هغه معلومول دي له دې پړاو وروسته د ملي پراختیا شرکت د خپلو تخنیکي او د متخصصو کارکونکو پر مټ د کانونو د استخراج تخنیکي پلان ترتیب کړ د دې پلان له مخې د ډبرو سکارو استخراج په منظم ډول ترسره کیږي هر کاري ټیم ته ځانګړې سیمه ورکول کیږي او په هر برخه کې تونلونه په ټاکلي واټن کیندل کیږي تونلونه د کاري ټیم ظرفیت ته په کتو ویشل کیږي او که تونل سالم وي اساسي تونل تر 25 مترو اوږدیږي کنه نو فرعي تونلونه د ځانګړو فاصلو په درلودو سره جوړیږي د ترانسپورت لپاره ریل پټلۍ واګونونه او ماشینونه لګول کیږي همدارنګه د هوا د تهویې او د رڼا سیستمونه فعالېږي او په پای کې د استخراج او تولید پړاو پیلېږي دلته د وحدت په تعرفیالي افغانان اوسي دلته هر یو کور خوندي افراد یې په امان اوسي دلته د وحدت په تعرفیالي افغانان اوسي دلته هر یو کور خوندي افراد یې په امان اوسي دا وطن غیربت قومنا تاریخی لري زر لري غمی لري زر لري غمی لري دا وطن عنبر لري د مشکو خوشبوئی لري زر لري غمی لري زر لري غمی لري خاورې رانجه کړي لعلونه قیمتي لري زر لري غمی لري زر لري غمی لري د بلخاب د ډبرو سکارو په سیمه کې د کانونو کیندنې چارې په منظم ډول روانې دي تر اوسه پورې په بیلابیلو بلاکونو کې ټول یو نوي صفونه یعنی تونلونه کیندل شوي چې د سیمې د پراخوالي او د زیرمې د ارزښت څرګندونه کوي له دې ډلې څخه په تګاب تخت بلاک کې 9 صفونه په ګواخ باکې 10 صفونه په تلاشقان بلاک کې 6 صفونه کیندل شوي دي او په ګلورز بلاک کې هم 6 صفونه شته چې یو یې بشپړ شوی او د 15 نورو چارې لا هم روانې دي
همداراز دا مهال په ګلورز بلاک کې د تندک پر نامه سیمه کې د روباز یا سرلوڅ استخراج او په نورو ټولو برخو کې د ځمکې لاندې استخراج چارې روانې دي. په اوسني حالت کې د دغه کان له هر صوف څخه د ورځې په اوسط ډول شاوخوا 15 ټنه د ډبرو سکاره استخراج کیږي او په پلان کې ده چې دا ظرفیت په راتلونکو څو میاشتو کې تر شاوخوا 20 ټنو پورې ورسیږي. د کان کلنی استخراج شاوخوا 15,000 ټنه اټکل شوی چې د استخراج پرمختګ سره به دا ظرفیت نور هم زیات شي. د بلخاب د ډبرو سکارو کانونه د غرونو په هڅکو څوکو کې موقعیت لري چې هوا یې سړه او د بارانونو کچه پکې لوړه ده. دا اقلیمي شرایط د استخراج چارې اغیزمنوي ځکه د سرلوڅ استخراج لپاره 6 میاشتې مناسب موسم وي خو د ځمکې لاندې استخراج کار د کال ټول 12 میاشتې دوام کولی شي. د کارګرو لپاره د خوندیتوب، روغتیايي معیارونو او تخنیکي مهارتونو د لوړولو په موخه دوامداره روزنیز پروګرامونه په پام کې نیول شوي. انجینران هر ورځ د استخراج سیمو ته ورځي، د کار کیفیت څاري او د خوندیتوب په اړه څارنه کوي. در بخش سیفتی ما تکمیل داریم. مکمل کارگرها، انجینر صاحبا از مکمل سیفتی دارن. سیفتی که کلاه، عینک، کل چیزشان تکمیل است، هیچ کدام مشکل نداره و دیگه ساختار مدن از لحاظ تحکیمات از هیچ لحاظ انشالله کدام مشکلی وجود نداره. په قانونو کې د سکارو د کیفیت د معاینې لپاره یو عصري لابراتوار هم جوړ شوی. د دې لابراتوار په وسیله د سکارو حرارتي درجه، رطوبت او کیمیاوي ځانګړتیاوې معلومیږي. له دې لارې به د سکارو کیفیت له استخراج تر بازار پورې روښانه وي او د کورنیو او بهرنیو مشتریانو لپاره کره معلومات برابرېږي. د قانونو په سیمه کې د سکارو د توزین یا وزن معلومولو لپاره په چنګیزي، تګاب تخت او ګلور سیمو کې 3 لویې تلې هم فعالې شوي چې هر باروړونکی موټر د همدې تلې له لارې وزن کیږي. د همدې تلې او ورسره د تړلي ډیجیټلي سیستم په مرسته د توزین، لیک، تعرفي او عوایدو ټولې چارې مدیریت کیږي. د ملي پراختیا شرکت د چاپیریال ساتنې لپاره په دغه سیمه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د دوړو کچه د اوبو په پاشلو او د سړکونو د رغولو له لارې راټیټه شوې ده. ملي پراختیا شرکت هڅه کوي چې له قانونو څخه د استخراج او د ډبرو سکارو د پروسس په وخت کې د سیمې چاپیریال او خلکو ته هیڅ ډول زیان ونه رسیږي. د کان کیندنې په کار کې د کارکوونکو ژوند خوندي ساتلو ته جدي پام شوی. د دې لپاره یو ځانګړی د ژغورنې ټیم جوړ شوی چې د بیړنیو پیښو پر مهال ژر غبرګون وښیي. دغه ټیم د مسلکي انجینرانو، برمه کوونکو او درنو ماشینونو چلوونکو څخه جوړ دی څو ټول کارونه د خوندیتوب نړیوال معیارونو سره سم ترسره کړي، د پیښو خطر کم کړي او کارکوونکي په خوندي چاپیریال کې کار وکړي. د کارکوونکو د روغتیا ساتنې په موخه یو فعال روغتیايي مرکز هم د بلخاب د مرکزی دفتر په سیمه کې جوړ شوی څو په هر شیبه کې بیړنۍ درملنه او لومړنۍ طبي مرسته چمتو کړي. د بلخاب د ډبرو سکارو کانونو کې کارګر په 2 شفټونو کې 4 ساعته کار کوي چې زرګونو کسانو ته پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شوي چې له دې ډلې ډیره برخه د همدې سیمې اوسیدونکي دي. دوی وایي که څه هم کار سخت دی خو د هیواد د آبادی لپاره هر سختی ته په ورین تندي ورلغاړې وزي. یک سر کارگر داریم. اول صبح که او میآید چک میکنه، بعد از او انجینر میآید چک میکنه، بعد از انجینر انکشاف هر روز میآید اینجا چک میکنه که خطر نباشه. خطر نیست دیگه، ما کار میکنیم اینجا. خسته میشیم، کاروبار خستگی داره، زندگی داره، ماندگی داره. باز به این که ما در وطن خود هستیم، سر اولاد خود هستیم، به مردم خود خدمت میکنیم. تشکر میکنیم از رئیس صاحب انکشاف، از رئیس صاحب وزرا، از امیرالمومنین که باز هم توجهشان برای مردم بیشتر هست. مردانا را فعال کردن، سرگاه ما را ساختن. له بل لوري د بلخاب د ډبرو سکارو قانونو د بیا فعالېدو او د ملي پراختیا شرکت له مدیریت وروسته د سیمې د خلکو په ژوند کې هم ستر بدلون راغلی. د کورنیو عواید زیات شوي او د بېوزلۍ کچه راټیټه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي خوښ دي چې د کلیو لارې جوړې شوي، روغتیايي مرکزونو ته لاسرسی اسان شوی، ځوانان په خپله سیمه کې کار کوي او د قانونو د عوایدو یوه برخه د ټولنیزو خدمتونو لپاره لګول کیږي. د سیمې د خلکو له نظره دا پروژه یوازې اقتصادي نه بلکې ټولنیزه لاسته راوړنه هم ده. شکر الحمدلله، با شکر خدا الحمدلله، خدا پیروزی را اینجا داده انشالله. اینجا خاطر همسایه قومات سرای چی است منطقه موتر و معدن و خوش در این پیری 83 سالگی قدر خوش هستیم تا آسمان.
د ملي پراختیا شرکت پلان لري چې د استخراج ظرفیت پراخ کړي، نوي صفونه وباسي، د استخراج ماشین آلات عصري کړي او د ډبرو سکارو د پاکولو، بسته‌بندۍ او میده کولو فابریکې جوړې کړي چې دغه پروژې به د هیواد د انرژۍ سکتور او صنعتي ودې لپاره ستر ګامونه وي. د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو سکارو کانونه اوس د ملي پراختیا شرکت په مسلکي او منظم مدیریت کې دي چې د سیمه ییزو خلکو لپاره د پراخو اقتصادي فرصتونو سرچینه ګرځېدلې ده. د کانونو استخراج د عصري ټکنالوژۍ پر بنسټ روان دی او د چاپیریالي او ټولنیزو معیارونو سره سم ترسره کیږي. دا هڅې نه یوازې د سرپل ولایت اقتصاد ته وده ورکوي بلکې د هیواد د کانونو په سکتور کې د ملي خودکفایي او د پرمختګ یوه مهمه بیلګه بلل کیږي. ګرامه چې فغیش کې امارت اسلامي لري.